Hello, Assalamu alaikum. This is me, Asadullah, and this is my YouTube channel, Learn to Lead. So please subscribe it, share it with your friends. نن موږ شروع کوو د کمپیوټر د تعریف نه او دا یو سیریز یو سلسله موږ شروع کوو چې په هغې کې موږ د کمپیوټر سبقونه چې دي سټپ بای سټپ هغه موږ تاسو ته دروښایو. نو ټولو کې اول د کمپیوټر ډیفینیشن راځي چې هغه موږ د کمپیوټر د سپیلنګ نه COMPUTER دا موږ یو بیل ډیوایډ کړی دی په یو سپیلنګ نه موږ یو توره جوړ کړی. نو ټولو کې اول راځي سی نه راځي کامن ویل کېږي عام ته. او نه راځي اپریټینګ د چلولو یا د اداره کولو. کامن اپریټینګ یعنی عام د اداره کولو. دې نه بعد راځي ایم مشین. کامن اپریټینګ مشین یعنی عام د اداره کولو یا د چلولو ماشین. COMP پارټیکولرلی. پی نه راځي پارټیکولرلی مطلب خصوصا په ځانګړي ډول. used for استعمالیږي د. COMPUT trade تجارت. education تعلیم. research پلټنه کول. common operating machine particularly used for trade, education and research. عام د چلولو یا د اداره کولو ماشین دی کوم چې په ځانګړي ډول د تعلیم په بخش کې، د تجارت په بخش کې او یا د یو تحقیق یا د پلټنې په بخش کې موږ سره کومک کوي. نو دا اوس موږ د کمپیوټر د تعریف لومړۍ برخه انشاءالله وخت سره به د دې نور چې کوم پارټس دي په هغې باندې به موږ ډسکس کوو. نو دا ویډیو تاسې خپله هم وګورئ، ملګرو سره هم شیر کړئ او زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او لایک یې کړئ هم در سره.